افغان حکومت یو ځل بیا طالبانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړ. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د ملي امنیت شورا وایي نور طالبان نه خوشي کوو. د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې د حکومتي زندانانو شمیر 200 تنو ته ونه رسیږي د طالب زندانانو خوشي کېدل به دوام ونه مومي. د طالب او حکومت د زندانانو خوشي کېدل د سولې بین الافغاني خبرو پیل پر وړاندې ستره ننګونه بلل کېږي. د افغانستان حکومت وایي په هغه صورت کې چې د حکومت زندانان د طالبانو له بند څخه خوشي نشي خپل ځان د طالب بندیانو خوشي کولو لپاره ژمن نه بولي. د ملي امنیت شورا وایي حکومت تر دا مهاله زره تنه طالب بندیان له بند څخه خوشي کړي دي، خو طالبانو 100 زندانان چې یوازې 115 تنه پوځیان دي خوشي کړي دي. د یاد شورا ویان جاوید فیصل په ټینګار سره وایي تر هغه چې د حکومتي زندانانو شمیر 200 تنو ته ونه رسیږي د طالب زندانانو خوشي کېدل به نور دوام ونه مومي. له دې سره د فاریاب والي وایي چې طالبانو پرون 14 حکومتي زندانان له بند څخه خوشي کړي دي. په حکومت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي 50 حکومتي زندانان د فاریاب او بادغیس ولایتونو کې له بند څخه خوشي کړي دي. له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکې او دغه راز د تاوتریخوالي دوام بله اندېښنه ده چې د ملي امنیت شورا لخوا مطرح کیږي. بلخوا ولسمشر مانی وایي مرکچي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرو پیل لپاره چمتو ده. له بلې خوا قطر په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره ژمنې او بین الافغاني مذاکراتو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره پر خپل مثبتې ونډې او هڅې ټینګار کړی ده. ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي هیلهمندي ښودلې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د بین الافغاني خبرو پیل او په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدلو لامل شي. بلخوا د امریکا کانګریس څېړنیز مرکز هم په یو راپور کې ویلي د طالبانو بریدونه داسې کچې ته رسېدلي چې د دوحې هوکړې څخه مخکې شتون نه درلود. هغه موضوع چې د دغه راپور له لید لوري څخه د بین الافغاني پیل لپاره یو له اصلي خنډونو څخه شمیرل کیږي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نه حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.